بسم الله الرحمن الرحیم. محترم الحاج مولوی عبدالکریم فاتح، معین تکنیکی وزارت فواید عامه، محترم محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه، محترم مولوی نعیم الحق اقانی هراتی رئیس مرکز اطلاعات و رسانه حکومت، نماینده محترم رسانه ها، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به سلسله برنامه تشریح دستاوردهای یک ساله ادارات اماراتی خوش آمدین. امروز وزارت فواید عامه دستاوردهای یک ساله خود را ارائه می‌دارند که در آغاز جناب معین صاحب صحبت دارند، به تعقیبشان جناب حقشناس صاحب و در آخر به سوالات خبرنگارای محترم می‌پردازیم. قبل از اینکه جناب معین صاحب صحبت‌های خود ارائه کنند، از حنیف صاحب خواهش می‌کنیم تا با تلاوت آیات از کلام الله مجید برنامه امروز را منور سازند. محترم حنیف صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. با سپاس از جناب حنیف صاحب و حال از محترم الحاج مولوی عبدالکریم فاتح صاحب، معین تکنیکی وزارت فواید عامه، احترامانه تقاضا میکنیم تا صحبت‌های خود را ارائه نمایند. محترم معین صاحب. حامدا و مصلیا و بعد. د رسنیو د مرکز د ملګرو نه ډیره مننه کوو چې دی موږ ته دا زمینه مساعده کړه چې موږ د خپل غږ تر خپله ولسه پورې د دې په توسط ورسوو. حتما به ولس د حکومت لاسته راوړنو ته منتظر وي. په کار ده چې حکومت لاسته راوړنې ولري او ولس د دې نه خبر شي تر څو دوی مطمئن شي. حکومت وظیفه لري چې د ولس خدمت وکړي په هر بخش کې. د فواید عامې وزارت یا د ټولګټو وزارت مسؤلیت چې دی هغه د مځکني ترانسپورت سهولتونه برابرول دي چې په هغې کې هغه سړکونه چې مرکز او ولایت سره وصل کوي، هغه سړکونه چې هغه افغانستان او ګاونډي ممالک سیمهیز او نړیوال توسل راولي. د دې سړکونو جوړول په اساسي طریقه او بیا د هغې نه محافظت کول دا وظیفه لري. او همدارنګه د سږ کال د شیخ صاحب محترم د حکم په اساس چې د خط آهن اداره سږ کال نوې د وزارت فواید عامې سره یو ځای شوې ده، نو دا یې هم مسؤلیت جوړیږي چې د هر بندر نه د خط آهن یا د وسپنیزې کرښې اساسي رغونه وشي او د هغو حفاظت وشي او د هغو نه په منظم طور انتقالات وشي. چې لله الحمد په د ټولو مواردو کې د فواید عامې وزارت د وزارت د مقام په کوشش او د کابینې د همکارۍ او حمایت په توسط او د جناب ریاست الوزراء د شفقت په اساس او د جناب امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظه الله د احکامو او پرامینو په اساس باندې دې وزارت وکولی شول چې په یوه کال کې زیاتې
لاسته راوړنې ولري. البته دا چې تقریبا نیمه پیړۍ زموږ او تاسې په وطن کې جنګونه وو، مشکلات وو، نو ضرورت د ډیر کار دی، ځکه چې نیمه پیړۍ تخریبات شوي وي، ړنګول شوي وي، پیشرفت یوره نه وي، نو خو طبعا به هر څه ویجاړ وي. نو په دې خاطر ضرورت د ډیر کار دی، خو بیا هم نسبت په اقتصادي وضعیت باندې، نسبت په بودیجوي حالت باندې موږ مطمئن یو چې انشاءالله چې څه موږ کړي دي نظر په موجوده حالاتو په کافي اندازه دي. او که څه هم د وطن ضرورت خو ډیر دی، د خلکو تمه او امید به تر دې نه هم ډیر وي، خو موږ احتراما د خپلو هیوادوالو نه دا غوښتنه لرو چې هغوی لږه حوصله ولري. انشاءالله کارونه به ټول سمیږي او کوشش د تنها د پیدامي وزارت نه بلکې د ټول حکومت دا دی چې د سړک په بخش کې او د خط آهن په بخش کې ټول مشکلات په عاجل نه عاجل طور حل شي. خو البته د اقتصادي حالت او بودیجوي حالت ته په کتو، نو په تیر یو کال کې موږ چې کوم کارونه د سړک په بخش کې کړي دي هغه چون سړک داسې یو پروژه ده چې هغه دفعتاً نشي شروع کېدی، مخکې د مخکې نه څه مراحل لري. یعنی اول د هغو نه باید دا وي چې د سړک بودیجه منظوره شي، د بودیجې د منظورۍ نه وروسته د هغه سړک سروې کېدی شي، بیا یې ډیزاین کېدی شي، وروسته بیا مراحل تدارکاتي وي او وروسته بیا پروژه عملاً شروع کېږي. نو په دې خاطر بعضې هیوادوال کېدی شي په دې مورد باندې د فایدامي وزارت نه څه ګیله ولري. نو د دې د وضاحت کولو په خاطر باندې دا وایم چې یوه پروژه چې منظوره شي هغه ممکنه نه ده چې په هغه میاشت کې د دستي شروع هم شي، ځکه دغه مراحل ضرور وي، سروې ونه شي، ډیزاین ونه شي، تدارکات مراحل پوره نه شي، نو امکان نه لري چې شروع شي. طبعا بعضې هیوادوال په دې باندې ګیلهمن شوي وي چې زموږ د دغه پروژې منظوري شوې ده، دا ولې تر اوسه کار شروع نه شو. دا د کار شروع کې چې ځنډ راځي د دغه مراحلو په وجه چې مراحل یقیني ضروري مراحل دي. نو په دې خاطر دوی ته د وضاحت په خاطر هم دا خبره وکړه. نو هغه سړکونه چې لوی سړکونه دي، لویې لارې دي، د هغو په جمله کې یو د کابل کندهار سړک دی چې هغه تیر کال موږ په 7 حصو تقسیم کړی و، خو سږ کال مو چې کله وکتل چې د بعضې حصې غټې وې، هغه قراردادي شرکتونو نه شوی کولی چې د کال تر پایه پورې تکمیل کا. نو موږ هغه حصې زیاتې کړې، ورته اوس په 14 حصو تقسیم کړی او ټولو شرکتونو دا تعهد را کړی دی چې د کال تر پایه، یعنی هغو چې موسم یخ کېږي او کار دریږي تر هغو وخته باید دی خپلې ټولې پروژې تکمیل کا. نو انشاءالله موږ هیواد ته، ولس خلکو ته دا اطمینان ورکوو چې سږ کال به د ژمي نه رسېدو نه مخکې د کابل نه تر کندهاره پورې لار ټوله په اساسي طریقه جوړیږي. او تیر کال هم په دې کار شوی و، سږ کال هم د کار به تر منیه پورې پې کېږي. او وجه دا ده چې د سړک پروژه ډېره درنه پروژه وي. تنها په همدغه سړک کې 1100 پلچک دي. 1100 پلچک جوړول دا یقیني یوه درنه مسله ده. که په انفرادي طور موږ یو پلچک جوړوو نو چې کله جوړ هم شي بیا به 28 ورځې انتظار کېږي تر څو چې هغه خپل مقاومت پوره کا، یعنې وچ شي. اوس یوه ګیله د موږ د هیوادوالو دا هم وي چې د فایدامي وزارت ولې داسې کړي چې ډېره ساحه یې په یو واره اړولې وي او موټر په خامه کې روان وي، جمپونه وي، دوړې وي، خو لږ لږ دې اړې وي او لږ لږ دې جوړوي چې مشکل ډېر نه موجودي. دا هم د بیړې په خاطر که موږ یو پلچک اړوو جوړوو یوې میاشت به یوه پلچک ته انتظار کو، نو موږ به 9 پلچک جوړ کړی شو، نو 1100 پلچک به د خدا په څو کالو کې جوړیږي.
نو د دغه په خاطر باندې چې پروژه زر مخ ته لاړه شي هیوادوالو ته تکلیف ورکوو چې موږ ډېر ساحه پلچک واړی وو، په یوه ور هغه جوړ کړو او هغه په یوه میاشت کې ټول وچ شي. لهذا بیا یې وروسته دغونه د نور طبقې او اسفالت واچوو. دا د استجالیت په خاطر باندې ځکه ضرورت هم د دې دی چې خلک ډېر تکلیف چې زر جوړه شي. انشاءالله په همدغه کال کې به په همدې ترتیب د پروژې ټولې تکمیل شي. همداسې په دغه لویه لاره کې 48 غټ پلونه دي چې د هر پله جوړول ډېر وخت ته ضرورت لري، مصارف خو له بېله خبره ده. نو د 48 پلچکه پلونه چې دي په دې کې بعضې داسې د بیخ ړنګ شوي وو چې د سره جوړولو ته یې ضرورت و او بعضې ترمیم ته ضرورت و. نو په دې خاطر دغه پروسې لږ وخت ډېر ونیو چې تېر کال مو هم پې تېر کړو، سږ کال به هم پې تېرېږي. نو هیوادوال دې دا ګیله نه کړه چې ولې عاجل جوړ نه شول. مشکلات دغه دي چې پروژه ډېره درنه ده، کار ارزښت ډېر دی، د ډېرې عجلې سره سره دا وخت باندې مصرفېږي. همداسې بله پروژه موږ د غټو پروژو په جمله کې چې لرو هغه د کندهار ولایت په معروف ارغسان پروژه ده چې هغه هم غټه پروژه ده او هغه په مقابل د معدن کې شروع ده. او بله پروژه د کندهار نه تر روزګانه پورې ده چې هغه هم 108 کیلومتره پروژه ده، هم د معدن مقابل کې ده. او د دې باوجود غټه پروژه موږ تاسو چې بله لرو هغه د سالنګونو جوړول دي چې د جبل سراج نه تر دوشي پورې دا 80 کیلومتره مسافه ده چې د دې جوړول هم تیر کال شروع شوي دي چې یو اندازه کار چې په شمول د خپله د سالنګ د مابین جوړول وو او ورسره هلته 14مه ګالري جوړول وو او یو څه د خنجانو د پلن اخواته سرک و. دا تیر کال وشو او سږ کال به هم په همدا درې ځایو کې کار پې باندې کېږي. دې کې دوو خبرو ته زه اشاره کول غواړم. یو تعداد زموږ تاسې هیوادوال غوښتنه داسې لري چې دا سرک باید عریض شي. نو زه دې ته اطمینان ورکوم، ما چې د خپل تخنیکي انجینرانو نه پوښتنه وکړه د دغه ډیزاین د سرک، هغې وویل چې دا حسب ضرورت، بعضې ځایو کې د دې اسفالت 9 متره دی، بعضې کې 9 متره دی، بعضې کې 11، بلکې بعضې کې 14 متره دی. حسب ضرورت به دا هلته پراخي لري. نو انشاءالله دا چې اوس ټوله ساحه موږ پراخه کوو، فایده یې بیا نه کېږي، ولې هلته خود تونل چې دی د هغې بر کم دی. نو که د دواړو د خواو نه څلور لاینه ور جوړ هم کړو خو تونل ګنجایش نه لري، د هغې عرض کم دی. نو په دې خاطر سرک به په دومره اندازه موږ عریض کوو چې ګنجایش تونل ولري. دویمه مسله د موږ خپل هم دغه زړه غواړي او د ولس به هم کیدای شي غوښتنه همدا وي چې دا ولې کار زر نه پې کېږي او زر ولې نه تکمیلیږي او باید تکمیل شي ځکه ډېر ضرورت دی او ډېر مشکل دی خلکو ته. موږ خپله چې پې ځو تکلیف د خلکو وینو چې څومره په تکلیف دي، خو مسله دا ده چې دا جوړیږي په ټول پلازا باندې. هغه عواید چې په ټول پلازا کې جمع کېږي هغه همدومره ظرفیت لري چې د کوم څومره کار موږ اوس روان کړی. که چیرې داسې وایي چې عواید زیات وای، موږ به د 3 ځایو په ځای 6 ځایه کار شروع کړی وو، 10 ځایه به هم کار شروع کړی وو. البته یو کوشش موږ روان کړی، د بعضو خارجي غټو شرکتو سم خبره کړې که هغوی آماده شول دې ته چې هغه خپله سرمایه ګذاري وکړي، په لنډ وخت کې دغه لاره 80 کیلومتره ټوله تکمیل کا او د دوی بیا هغه مصرف شوې پیسې سره د ګټې په اوږده وخت کې د ټول پلازې د وخت نه ورته بیرته جمع شي. په دغه ترتیب باندې موږ کار شروع کړی. بعضو شرکتو سم خبره هم کړې ده چې هغه بعضې د دوبۍ او د ترکیې شرکتونه دي، دغو څه په خبره لګیا یو، که توافق ته ورسېدو الله دې وکړي چې ورسېږو، هغوی به بیا په لنډ وخت کې پروژه تکمیل کا او البته پیسې به بیا په زیات وخت کې جمع کېږي. دا چې دوی ته پیسې
په اوږده وخت کې جمع کیږي هغې په مقابل کې به بیا هلته ګټه دی ته یو څه ور زیاتېږي. نو انشاءالله که دغه ترتیب وشو بیا به د هیوادوالو دغه مشکل چې اوس په سالنګ کې لري دا به په لږ وخت کې انشاءالله د مشکل ورته حل شي. او همدغسې د فواید عامې وزارت د جوړو شوو سړکونو د حفاظت مسؤلیت په غاړه لري چې د هغو حفظ و مراقبت وکړي، چې په هغو درشل کې هم تقریبا 109 پروژې موږ لرلې چې هغه تقریبا 15 پروژې چې دي هغه ټولې تکمیل شوي دي. 24 پروژې اوس په الحاله تر کار لاندې دي. دې کې که ملګري دا تشویش ولري چې د دومره پروژې ولې دي، خو موږ مخکې خبره وکړه چې دا تقریبا 45 یا 50 کاله تخریبات روان وو. نو د حفظ و مراقبت د سړکونو زیات ضرورت دی او زیات کار دی، خو دا هم د بودیجې ته په کتو هم دومره کار شوی، کنی په کار د دین هم زیات شوی وای. او بله مسله دا ده چې سږ کال په پسرلي کې موږ تاسو ټول شاهد حال وو چې ډېر بارانونه وشول، سیلابونه راغلل. د سیلابو د بارانو په جریان کې بعضې لارې او بعضې پلونه او پلچکونه تخریب شول. چون مخکې موږ د هغو نه خپل پلان لیږلی و په ژمي کې مشرتابه ته د بودیجې د منظورۍ په خاطر، او دغه کارونه چې وشول دا داسې وخت وشول چې هغه نوی کال شروع. نو هغو ته موږ د بودیجې بندوبست تر اوسه نه لرو. البته پیشنهاد مو لیږلی دی جناب شیخ صاحب ته چې په دې مورد باندې موږ ته بودیجه منظوره شي او هغه نوي تخریبات چې په سږ کال کې د بارانو په جریان کې واقع شوي دي هغو مشکل هم زر ته زره حل شي. دا خو هغه پروژې وې چې عملاً په تیر کال کې کار پرې وشو، بعضې تکمیل او بعضې اوس هم په جریان کې دي. یو تعداد هغه پروژې دي چې اوس موږ نوې هغه په پلان کې لرو چې په لنډ وخت کې شروع شي. یو د هغو نه د افغانستان د حلقوي سړک پاتې برخه چې هغه د قیصر لمان تقریبا ټوله 150 کیلومتره پاتې برخه ده. هغه انشاءالله په پلان کې ده چې زر کار شروع شي. البته فرعي کارونه اوس هم شروع دي خو چې اساسي کار شروع شي. او همدغسې د کابل جلال آباد دویم لاین چې هغه هم منظوري د شیخ صاحب د خوا نه اوس نوې تازه راغلې. د ټول پلازې مقابل کې موږ لګیا یو چې څومره زر وکولی شو چې دا پروژه د دویم لاین د کابل جلال آباد شروع کړو، ځکه په زاړه لاین د کابل جلال آباد کې همیشه مشکلات وي، کله غرق پرې راوښوي، کله نور مسایل کې پیدا شي، د کم باران سره بندېدلی شي. نو په دې خاطر او تنګه هم ده، حادثات هم ډېر کې پیښیږي. نو د دویم لاین په رابطه باندې چون اوس نوې منظوري راغلې انشاءالله موږ کوشش کوو چې په لنډ وخت کې دا هم شروع کړو. او بل د کابل غزني دویم لاین د دې هم د کابینې فیصله هم پې شوې، د شیخ صاحب نه حکم هم راغلی، هغه هم د ټول پلازې مقابل کې. نو په دې کې اول لاټ چې دی هغه د کابل د کمپنۍ د پلنه چې د دویم پل به جوړیږي او د همدې نه به ځي بیا د میدان ښار تر ولایت به تیریږي. هلته یوه غوڅه پوښته ده تر هغه ځای پورې تقریبا 10 کیلومتره یا 28 کیلومتره تخمینا دغسې ده. د دې قرارداد مخکینی شته دی، مغه سابقه قراردادي سره موږ مذاکرات وکړل، په قیمتونه ورسره موافق شوي یو. نو انشاءالله امید شته چې په راتلونکي هفته کې کار شروع شي. او نور د هغې نه وخته غزني په طرف باندې هم کوشش مو دا دی چې عاجل د تدارکاتي مراحل پوره کړو، هغه هم شروع کړو. ځکه هیوادوال په دې باندې خبر دي چې په دغه لار بیربار دومره ډیر دی چې د سړک د جوړېدو سره حادثات زیات شوي. نو د دغه حادثاتو د مخنیوي په خاطر باندې اول کوشش دا وشو چې تر غزني پورې دویم لاین شي، تر څو پورې چې د حادثاتو مخه ونیول شي. او ډیر بیربار چې دی هم تر غزني پورې دی او خواته هم شته، خو خیر بیا دویم قدم کې به بیا دغوی انشاءالله ترتیب کېدلی شي.
همدغسې د هرات نه تر چشت شریف پورې د دې منظوري هم شوې، د غور په طرف باندې د هرات نه تر چشت شریف منظوري شوې، او خواته هم غور خواته هم ترتیب روان دی، خو اوس د دغه منظوري راغلی انشاءالله. د دې کار به معجل شروع کیږي او د سرکونو په برخه کې دغه معلومات و. د اوسپنیزه کرښې یا خط آهن چې ورته وایي، دغو په رابطه باندې هم په مختلفو بنادرو کې کارونه روان دي، چې حیرتان مزار شریف دی او تورغونډۍ هرات دی او اقینه اندخوی خواف هرات. په دې ټولو برخو کې هم د پټلۍ د جوړولو کار روان دی او هم هلته انتقالات روان دي. انشاءالله چې په هغو کې پوره پیشرفت دی. پوره جزیات به بیا حقشناس صاحب تاسو ته مخکې کا. نور زه نه غواړم چې تاسو وخت ضایع کړم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. از صحبت‌های جناب معین صاحب جهان سپاس و حال از محمد اشرف حقشناس سخنگوی وزارت فواید عامه تقاضا میکنیم تا صحبت‌های خود را ارائه نمایید. محترم حقشناس صاحب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب معین صاحب محترم، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های امارات، همکاران محترم مطبوعاتی، طوری که جناب معین صاحب محترم فرمودن، وزارت فواید عامه در 5 بخش یا در 4 بخش حیطه کاریش است که جناب معین صاحب پروژه بزرگ ارائه کردن. من صرف به طور خلاصه شماری از پروژه وزارت فواید عامه که تحت کار است به شکل نمونه یادآوری میکنم. در بخش پروژه نیمه‌کاری اداره قبلی وزارت فواید عامه در سال گذشته 5 پروژه که از اداره قبلی کارش نیمه تمام باقی مانده بود کارش هم آغاز کردیم. سرک فرخار ورسج به طول 15 کیلومتر کار باقی ماندهش در سال گذشته تکمیل شد. پل نیمه‌کاری سرشیلی ولایت نیمروز 300 متر طول داشت، کاری پروژه تکمیل شد. کار اعمار سرک گردیز زرمت در 2 بخش اولش به طول 10 کیلومتر کارش تکمیل شده. بخش دومش فعلا کارش جریان داره، بیشتر از 20% پیشرفت کاری داره و کار اعمار لین دوم کابل لوگر به طول 24 کیلومتر این پروژه هم کارش در سال گذشته کار باقی ماندهش آغاز شده بود، فعلا کاری پروژه جریان داره. در این حال جناب معین صاحب فرمودند که در بخش پروژه حفظ مراقبتی وزارت فواید عامه در حدود 109 پروژه داشت. طوری که معین صاحب یادآوری کردن 89 پروژه ما کارش تکمیل کردیم، 24 پروژه عملا در جریان است که به طور نمونه مطابق پالیسی امارت اسلامی افغانستان وزارت فواید عامه در سال گذشته او پروژه‌ای را ما شامل پلان خود نموده بودیم که شاراهای عمومی افغانستان بود، بر علاوه از اینکه ولایت با هم وصل میکرد در قسمت انتقالات اموال تجارتی نقش مهم داشت. او شامل پلان وزارت فواید عامه بود که من به طور نمونه چند پروژه را یادآوری میکنم. کار ترمیم سرک کابل جلال آباد به طول 70 کیلومتر آغاز گردیده بود، عملا کارش جریان داره، یک 20% کارش باقی مانده، ان شاء الله در روزهای نزدیک تکمیل میشه. کار ترمیم سرک فرارود بود به طول 63 کیلومتر از طرف وزارت فواید عامه شروع شده بود، کارش تکمیل شده. کار داغگیری شورای هرات قندهار بود، این پروژه هم یک پروژه شورای عمومی است، کار ترمیماتیش از سوی وزارت فواید عامه تکمیل شده و به همین منوال کار ترمیم شورای قندهار هرات از شوز هرات الا جوزار فرا این پروژه هم کارش تکمیل شد و همچنان پروژه ترمیم بازسازی سرک فاریاب بادغیس و بادغیس هرات به سمت شمال افغانستان کار ترمیماتی پروژه را هم ما تکمیل کردیم و همچنان ترمیم بازسازی شورای جوزجان بلخ به طول 100 کیلومتر که شامل پلان ترمیماتی وزارت فواید عامه بود تکمیل گردیده و همچنان ترمیم شورای بلخ جوزجان 55 کیلومتر دیگه پروژه داشتیم که کارش تکمیل گردیده و در قسمت ترمیم بازسازی پروژه ایبک پل خمری 47 کیلومتر پروژه بود که کاری پروژه هم تکمیل گردیده. در بخش پروژه انکشافی که حفظ مراقبتی که از بودجه انکشافی تمویل میشه شامل بسته معلوماتی است که ما در اخیر کنفرانس ان شاء الله خدمت شما تسلیم میکنیم. چون وقت کم است صرف به طور خلاصه ما بعضی پروژه را یادآوری میکنم.
همچنان با تطبیق پروژه وزارت فواید آمد در بخش حفظ مراقبتی در سال گذشته 1698 کیلومتر سرک اسفالتی ترمیم شده، بیش از 30 پایه پل به طول 2740 متر پل کارش تکمیل شده، نزدیک به 2000 پایه پلچک در نقاط مختلف افغانستان ترمیم، بازسازی و پاکاری شده، بیش از 2850 متر معبر در نقاط مختلف افغانستان کارش تکمیل شده، 4920 متر دیوار استنادی سنگکاری کارش تکمیل شده، 1345 متر دیوار گابیونی کارش تکمیل شده، 1073 متر دیوار کانکریتی کارش تکمیل شده و همچنان بر علاوه این پروژه در جریان زمستان در ولایات مختلف به خصوص در ولایاتی که برفگیر هستند 13 پروژه برفاکی وزارت فواید عامه با سکتور خصوصی قرارداد کرده بود که کارش تکمیل شده و به طور خلاصه در مجموع 347 پروژه توسط تیمای ولایتی وزارت فواید عامه پروژه حفظ مراقبتی تکمیل شده که در مجموع تمام پروژه حفظ مراقبتی که در سال گذشته ما کارش تکمیل کردیم 468 پروژه کارش تکمیل شده است. همچنان در بخش اعمار مساجد به اساس حکم عالی قدر امیرالمؤمنین حفظه الله 75 محراب مسجد در تمام شهرهای افغانستان در 29 ولایت افغانستان کارش وزارت فواید عامه با وزارت فواید عامه وظیفه سپرده کارش آغاز می نماید که فعلا اعمار 6 محراب مسجد در مسیر شهرهای کابل قندهار کارش آغاز گردیده، 1 محراب مسجد در ولسوالی دامان در سال گذشته کارش آغاز گردیده بود، فعلا 60% پیشرفت کاری داره، 5 محراب مسجد دیگه در ولایت میدان وردک، غزنی، زابل تا قندهار کارش امسال آغاز گردیده و فعلا کارشان جریان داره. این مساجد 300 نفر نمازگزار در خود جا داره که 170 نفر برای مرداست و 130 نفرش برای خانم‌ها در نظر گرفته که تمام معیارها را به خاطر پارکینگ وسایط و همچنان هتل و چیزایی که لوازم است به این مساجد در نظر گرفته شده. فعلا کار 5 محراب مسجدش ما امسال آغاز کردیم و جریان داره. همچنان در قسمت نصب علائم ترافیکی به خاطر جلوگیری از حادثات در ولایات مختلف افغانستان ما امسال پلان کردیم که مسیر شهرهای کابل و قندهار است، مسیر شهرهای هرات اسلام قلعه است، مسیر گردیز خوست است، خوست بندر غلام خان است و همچنان مسیر تورخم است، مسیر مزار شریف حیرتان است، جوزجان بلخ است، قندوز بغلان، تخار بدخشان و میدان شهر بامیان که امسال شامل پلان وزارت فواید عامه است که ما به خاطر جلوگیری از حادثات ترافیکی ما علائم ترافیکی در این مسیر را نصب میکنیم. همچنان در قسمت پاکاری مسیرها در جریان زمستان امسال شما شاهد بودید که امسال زمستان در حدود 4 ماه یا بیشتر از 4 ماه ادامه پیدا کرد. ما 12000 کیلومتر سرک شامل پلان پاکاری خود کرده بودیم که 5128 کیلومتر در 29 ولایت افغانستان توسط وسایط و ماشینری ولایتی وزارت فواید عامه پاکاری شده و بیشتر از 2000 کیلومتر از با سکتور خصوصی در ولایت برفگیر قرارداد شده بود که پاکاری صورت گرفته و 5012 کیلومتر سرک در نقاط مختلف و خصوص در نقاط صعب العبور از سوی وزارت فواید عامه در جریان زمستان پاکاری شده است. همچنان در بخش سروی و دیزاین وزارت فواید عامه 604.1 کیلومتر سرک سروی ابتدایی کرده، 321 کیلومتر سرک سروی توپوگرافی کرده، 977.4 کیلومتر سرک سروی مشاهداتی کرده و 27 پایه پل ما در سال گذشته سروی ترمیماتی انجام دادیم. با همین منوال همچنان وزارت فواید عامه در سال گذشته 279 کیلومتر سرک و 160 متر پل و 4 پایه پل ترمیماتی را دیزاین نموده است که فعلا 244 کیلومتر سرک تحت دیزاین قرار دارد که در حد اوسطش در حدود 53% کارش پیش رفته است.
همچنان در قسمت جلوگیری از تخریب سرک‌ها و معیاری شدن وزن، وزارت فواید عامه امسال 59 پای ترازو در نقاط مختلف افغانستان به خصوص در شهرهای افغانستان فعال داره. 17 پای ترازو در سال روان پلان کردیم که در نقاط مختلف و خصوص در مسیر شهرها که تردد انتقالات از او مسیر هست شامل پلان است که انشاءالله 17 پای ترازو نیست نصب می شود. در سال گذشته برای ترازوها در نقاط مختلف افغانستان 24 باب تعمیر نیز از سوی وزارت فواید عامه اعمار گردیده است. همچنان در جریان سال گذشته وزارت فواید عامه در حدود 15017 نفر در پروژه وزارت فواید عامه به شکل مستقیم کار نموده است که اگر ما ایده ضریب 6 و 7 بکنیم در حدود 90000 نفر از پروژه وزارت فواید عامه در سال گذشته به شکل غیر مستقیم مستفید گردیده است. در بخش استخدام کارمندان وزارت فواید عامه در سال گذشته به منظور جذب افراد مسلکی و تکنیکی در حدود 500 نفر در تشکیل وزارت فواید عامه استخدام نموده است. در بخش خط آهن طوری که جناب معین صاحب محترم فرمودن ما از 4 بندر فعال فعلا در افغانستان داریم که بندر حیرتان است، بندر آقینه است، بندر توغندی است و خواف هرات است که انتقالات همه روزه از این بنادر جریان داره، صادرات و واردات صورت میگیرد که در سال گذشته در حدود بیش از 4.1 متریک تن انتقالات از این 4 بندر صورت گرفته است. در این حال وزارت فواید عامه بخش معینیت خط آهن 3 پروژه در سال گذشته کارش تکمیل کرده که ترمیم پست‌های امنیتی مسیر حیرتان مزار شریف بود، اعمار ساختمان بخش اداری در حیرتان بود که کارش تکمیل شده، ترمیم 3 باب قرارگاه و 6 پستی قطعه سیوم خواف هرات بود. از جمله پروژه‌ای بود که در سال گذشته کار از این آغاز گردیده بود تکمیل گردیده. همچنان در سال روان ما قطعه دوم از بخش 4 خواف هرات هم قراردادش با حضور داشته ملا صاحب برادر به امضا گردیده است که فعلا کارهای ابتدایی پروژه جریان داره. در سال آینده وزارت فواید عامه برنامه ها و پلان های داره که در اخیر ما تشریح میکنم. همچنان در بخش سفرهای خارجی که بخش معینیت خط آهن وزارت فواید عامه به کشورهای خارجی داشته در حدود 7 سفر بوده که به خاطر انکشاف خط آهن در افغانستان به کشورهای خارجی سفر نمودن، ملاقاتایی که به خصوص با کشورهای همسایه ما و کشورهای آسیای میانه صورت گرفته تا ما بتانیم خط آهن در افغانستان انکشاف بدیم. همچنان به خاطر از اینکه وقت کم است بعضی پروژه از طرف اداره خط آهن پروژه حفظ مراقبتی بود که در سال گذشته کارش در همین 4 بندری که من یادآوری کردم آغاز گردیده بود. الحمدلله اکثر پروژه کارش تکمیل شده و یک تعدادی که باقی مانده انشالله در سال روان کاری پروژه هم تکمیل خواهد شد. در بخش پلان‌های آینده وزارت فواید عامه طوری که جناب معین صاحب فرمودن اعمار سرک لین دوم کابل جلال آباد، اعمار ساختمان لات دوم شارع هرات چشت شریف به طول 30 کیلومتر، اعمار سکشن 3 4 5 سرک قیصال لامان یا بخش سرک القوی افغانستان، اعمار ساختمان لین دوم کابل غزنی، اعمار ساختمان سرک قشتیپه در زاب به طول 47 کیلومتر، دیجیتال سازی 17 پای ترازو در وزارت فواید عامه، اعمار 20 کیلومتر سرک باقی ماندی دشت ارچی لا قندوز، تکمیل قسمت‌های باقی مانده پل گیزاب در ولایت نیمروز، آغاز کار تکنیکی پروژه افغان ترانس در بخش خط آهن، آغاز مراحل تکنیکیش، دیتیل دیزاین تفصیلی 96 کیلومتر خط آهن قندهار اسپین بولدک و دیتیل دیزاین تفصیلی 67 کیلومتر مسیر خط آهن اندخوی شبرغان از جمله پروژه‌ای است که شامل پلان وزارت فواید عامه است که امسال کار از این پروژه آغاز خواهد شد. تشکر.